د سپېڅلي خدای تعالی په نامه سلام، وخت مو په خیر. عزتمن اورېدونکو، د 8 بجو خبري ټولګې ته ښه راغلاست. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرټکي. د افغان او پاکستاني سرحدي ځواکونو ترمنځ تازه نښتې سرچینې وایي چې نښتې د کندهار ولایت په شورابک ولسوالۍ کې شوې او سپکې او درنې وسلې کارول شوې دي. د ډیپلوماټیکو اړیکو په لوړوالي خبرې وسوې. په کابل کې به د هندوستان سفارت چې تر اوسه پورې تخنیکي ټیم کار کاوه، له دې بعد به ډیپلوماټیک ټیم د سفارت کچې ته به لوړېږي. د هند او افغانستان ترمنځ د سفارتونو په کچه د اړیکو د پراختیا لپاره موافقه. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي وایي چې هغه د لوړپوړي هندي چارواکو سره د خپلې کتنې په ترڅ کې د ډیپلوماټیکو اړیکو د پراختیا لپاره یوې موافقې ته رسېدلی دی. او د هند او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ حجم کې زیاتوالی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي وایي چې په تیر کال کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ حجم له $1 میلیارد څخه ډیر شوی دی. بشپړ خبرونه. زه یوسف خان لالی یم. د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کړکېچ په دوام کې د کندهار ولایت د شورابک ولسوالۍ په سرلټ سیمه کې د دواړو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ یوه بله سخته نښته رامنځته شوې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پخواني استازي زلمي خلیلزاد اسلام آباد پر سیمه ییزو پالیسیو نیوکه کړې. ویلي دي چې پاکستان د هغو ډلو ملاتړ کړی چې په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د بېثباتۍ لامل دي. پر همدې موضوع د بحث لپاره په ژوندۍ بڼه راسره وصل دی د نړیوالو چارو کارپوه ښاغلی عزیز مارچ صاحب. مارچ صاحب سړی مشې ښه راغلاست درته وایم. مارچ صاحب نن بیا یوه نښته د پاکستاني پوځیانو د افغان پوځیانو ترمنځ راغلې ده. فکر کوئ چې په ټوله کې پاکستان اوس مهال د دا ډول یو رفتار سره څه غواړي ثابت کړي؟ مننه جناب الله. تاسو قدرمنو لیدونکو او تخنیکي همکارانو ته سلامونه احترامات وړاندې کوم. پاکستان اوس د خپل ملت دپاره البته پنجابیان او د دوی اسټابلش رژیم او د پوځیانې هسې ورته ګوپکه جوړوي. دوی د عبرت درس واخیست. په تاریخ د پاکستان کې تر اوسه پورې د افغانستان له خوا نه داسې شرایط هم نه ورغلي چې په دوی حمله وکړي او داسې حمله هم نه وسه. داسې وړې الوتکې راغلې بېرته ویشتل سوې هغه چې دا مسله او باندې داسې ډله ییزه جبهي جنګ تر اوسه دوی نه ولیدلی او تل دې سوره نه وه خبره، دا توقع هم نه وه. نو له دې نه وروسته دوی پوه شول. اوس له دې نه زیات چې دوی جګړه کوي او حملې کوي او دا د دوی په تاوان. څنګه چې د امریکا استازي ډاکټر صاحب خلیلزاد ویل دوی ځان ته کپ ورکوي. په دې نه د پاکستان کې هم قومونه د مخالف دي، ګاونډیان ټول مخالف دي، که هند که ایران که افغانستان او ځان مخالف دي. بلوچان دي که پښتانه دي خپل حق ازادي غواړي، سیندیان ترې ناراضه دي، کشمیریان ترې ناراضه دي. ځکه دا د پنجابیانو خپل اعمال وو، خپل کردار وو، خپل ظلمونه وو، خپل منافقتونه وو. داسې د غرب اوس پروژې د مخې ته بیا یې ګډوډي منځته کوي او امریکا غواړي باګراونډ ته په چل راسي، حکومتونه زده کوي، بیا بل بحث ده. خپله پاکستان باید خپل بقا ته هم وګوري. اوس هغه مذهبي ډلې چې یو وخت دوی سره وي د مذهب په نوم باندې دوی یو سیستم یو میکانیزم استعمالاوه یا یو ابزار استعمالاوه، افراطي ډلې جوړول هغه اوس نشته. هغه اوس افراطي ډلې یا د اسلام داعیې اوس نور هېوادونو تللي دي. خپل افغانستان کې اوس مدرسې دي، طالبان حاکم دي، اسلامي نظام ده، خلک په دې تیږي. همدا وجه ده چې خپله پنجابي عسکر هم د افغانستان په وړاندې جګړه نه کوي، ځکه هغوی عقیدهیي تربیه سوي لوی سوي دي. پښتانه او بلوچان هم داسې دي، نور سیندیان هم داسې دي. د دوی علما هم په جوماتو کې فتوا نشي ورکولی. پخوا خو د روس په پلمه د امریکا په پلمه فتوی ورکول. اوس هغه افزار ته تللي دي. نو راغلو دې ته چې مدرنه وسله د دوی استعمالېدل امکان نه لري تر ډېر زمان یې وکړي، ځکه دا دومره قوي اقتصاد نه لري. خپله قرضدار ده، افراد قرضدار دا قرضونه دوی مثلا ساتي سړی د خپله داسې لوی تولیدي هغه نه لري، خو صرف پروژهیي دي. مونږ ته دغه پروژو ته د سمه محاسبه نه ده کړې، دقیق نه ده متوجه. دا افغانستان ورته غر ده
غار کې متسولت خلک ټول له ابتدا نه تر اوسه پورې په جنګ کې لوسی په جنګ کې مړ کیږي دوی روحیه هم داسې ده چې وطن او هیواد د خاورې و دفاع کوي ته خو نه ورغلی سوی ته نه ورغلی تا څوک د روحیه چېرته لري هر طالب ور افغان انتحاري درته کوي ځان وځي په خپل هیواد وځلي دي تا خو داسې نه ده نو دغه محاسبه دوی غلطه کړې اوس دوی متوجه کېږي چې څه وکړي لاره د پلټون په لاره کېږي دا اوس هم تاسې باور کې دا شورابه قندهار کې زه فکر نه کوم دوی بیا حمله کړي زړونه د افغانانو ډک دي کېدای شي دوی وړکی یو ډېر معمولي حرکت د افغان پوستو باندې په طالبانو بده لګېږي او حمله پرې کوي کېدای شي بیا د همدې نه که وروسته راپورونه وګورو دا کار کوي بله خبره هلته هم مختلفه ډلې جوړې شوي دوی جوړې کړي تحریک TTP ده تحریک طالبان پاکستانی ده نور دا هم مخالف دي په پنجاب رژیم کې دلګا چې دوی جوړ کړي صحیح ده چې یو کس وکاسه یا مشر یا څو به دوی علاوه مار نور عام کسان خو عقیدې راټول شوي بله د تنظیم ډالو ته د نانو غویا مخالفي یا سیاسي احزاب سي مشران صحیح ده پنجاب سره معاملې وکړي اما عام کسان په بل رویه راځي سوي د بیران دغه باعث تباہی او تجزیه د پاکستان کېږي صحیح ده دا منو منګه چې پاکستان جوړ کړی غر ته تاسو د دغه وایلات ته هغوی پروژه ورکوي باندې کورای سیاست ورکوي پرمخ کېږي او هغوی ساتي حمایه کوي دا څه هغوی باندې لري اما کله کله بیا چا چې جوړ کړی خپل مشر بادار یا چا چې د شاته ولاړی هغه هم خپل سیاست د دوی د ناوړه کړنو پر بنیاد بدلوي مارد صاحب اجازه راکړئ په ټوله کې په جګړو کې لکه څنګه چې اسلامي امارت انتقام جویانه بریدونه وکړل پر پاکستاني پوځیانو باندې په دغه رقم جګړو کې یا په دغه رقم حملو کې په ټوله کې مورال څومره مهم ده چې یو ځواک یا یو پوځ ولري ګوره په تاریخ کې همدغه دوه یو شی موږ ثابت کړی دی مورال او پوځیان وایي که نه وایي په دری کې وای سرباز با مورال است مرغ با بال است یعنی د مرغۍ چې بال نه خو نه سالو تلای د عسكر چې مورال نه جنگ نشي کولای ډېر زبرځواک وادونه ډېر غټ لکه اسکندر مقدوني راوړل دی تر دا اوسه تاسو د افغانستان د ځواکونو مورال وړ بولئ مارد صاحب بالکل او څوک چې لسره تیرې غنه ټول دنیا ډالي خپل تر یو وخت لیکنه کړې په باران باندې اسکندر مقدوني استراګوا همدغه شلیکله د څه سره موږ مخامخ سره ځوان تیر وسار نه تیر همدغه صفویان امپراتوري چې ختم سره مشاور ترکی ورته ویلی و او بل یو بل کس په نوم د شیرازي مفتي و ورته ویلی و چې په دې نه پیل چې افغانان سره تیر نو له دې قوم سره لیکته کول په تش لاس یا سره جنگونه کړي ورغلي دي په هر یو سره چې موږ جګړه کړه چې په مرغلي مدرنه وسته د نفر زیات و مره ناکام شوی دي پاکستان دا محاسبه نه وکړي اوس خلک ځینې وایي چې مثلا روبرټ والا پښتانه دلته به د حمله ونه چې هلته موږ په پوځیان حمله کوو د پنجاب سفر باندې چې ولاړ دي که پولیس ده که نظامي ده موږ په عام خلکو غرض نه ده کړی د موږ خاوره ده د موږ افغان ده د موږ سترګه د موږ وینه ده تر اټکه تر مارګلې پورې دوی سره موږ کارونه دي بغې کې صحیح مارد صاحب صحیح یو بله پوښتنه ډېر وبخښئ مارد صاحب ډېر وبخښئ مارد صاحب درست یوه بله پوښتنه دا چې تاسو ویل چې افغانان په ټوله کې دومره غیرتي دي یا په ټوله کې مورال هم دومره جګ دی که زه وپوښتم چې څه د دې لامل شوي دي چې افغانان په رښتیا هم دومره یو غیرتي ملت شي یا په ټوله کې هم د دوی په وینه کې داسې یو غیرت موجود وي ګوره دغه جنس دغه جوړښت د انسان همدغه رقم دا دنیا کې د انسانان چې پیدا کړي پروردګار همدغه رقم دي یو خلکو ته ګوره نرم مجاز دي یو مثلا احساساتي دي یو مثلا جنګجوی دي یو سوله دوست دي یو مثلا غیرتي دي یو بې غیرت دي مختلف انسانان په دنیا کې دي افغانانو آریایي نژاد او آریایي ورجنه چې دغه 15 قومه پکتاس هوا بالانا الینا او ایشان چې په همدې امونه تر اباسین پاتې شول ځکه هلته خو لاس قومه وو هغه نور خواته لاړل په څلورو حصو تقسیم شول دا مثلا دا 15 قومه کشري ورته ویلې نظامیان وو برهاوي ورته ویلې ملایان وو ویسا و تاجران وو دا سوډر هغه دغه غلامان وو
دغه ګومترس پاچا ولغه ابتدا نه دوی په دغه جنگ کې رالوي سره جنگي او وینه کې دي دا خبره وه هر حکومت چې افغانستان کې راغلی جګړه سره او ګوري هر امپراتوري ماته کړې ده په خپل مورال باندې بیا دا نیکونو چې دا کارونه کړي دي نسل ته دا غیرت په وجود ته راځي موږ مثال ورکوو شاه محمود هوتک مثلا 15 زره لاړه شپږ زره عسکر مات کړل اصفهان یو امپراتوري یو د صفویانو ختم کړل ستر بابا لاړه ډیلی ته ډیلای ختم کو امپراتوري جوړ کړه مثلا هر یو موږ یادو چې فلانه ستارو د غزنی مثلا تر کوم ځای پورې لاړه دغه کیسې بیا موږ مثلا شاه خان یادو مثلا وزیر اکبر خان او انجل خان کې ملال یادو رابع بلخی یادو امین فتوی یادو بیا نو یادو دا خپل په دانوي نثر باندې اثر تاثیر کې داس په تربیتی هم داسې ډیره زیاته مننه ګورئ د هر یو وینه په جوش راغله ده دې ته نه ګوري چې زه څوک د کومه سیمه ما خبر نه لرم چې افغانستان طالب چیا سو فلانی چیا ټول باندې په کې چې وطن د دفاع د پنجاب د بدراوي ډیره مننه د نړیوالو چارو کارپوه ښاغلی عزیز مارچ په خپرونه کې ستاسو له ګډون څخه نړۍ منندو یم کور مو آباد چې موږ ته مو وخت راکړ ژوندي اوسئ اوس هم د خبرونو دوام د کورنیو چارو وزیر د پکتیا ولایت ډیلی ولسوالۍ ته سفر وکړ د کورنیو چارو وزیر محترم الحاج خلیفه سراج الدین حقانی د پکتیا ولایت ډیلی ولسوالۍ ته د سفر په هغه غونډه کې ګډون وکړ چې سیمه ییزو مسؤلینو قومي مشرانو ګڼ شمېر ځوانانو پکې ګډون درلود ښاغلي حقانی په دې غونډه کې ویلي چې دغه ولسوالۍ لومړۍ ولسوالۍ وه چې له یرغل کوونکو څخه آزاده او ونیول شوه د کورنیو چارو وزیر خلیفه سراج الدین حقانی د پکتیکا ولایت ډیلی ولسوالۍ په هغه غونډه کې ګډون وکړ چې سیمه ییزو مسؤلینو قومي مشرانو او ګڼ شمېر ځوانانو پکې ګډون درلود ښاغلي حقانی په دې غونډه کې وویل چې دغه ولسوالۍ لومړۍ ولسوالۍ وه چې له یرغل کوونکو څخه آزاده او ونیول شوه او د دنیا د ډېرو نعمتونو نه محرومه خو په معنوي لحاظ روحاني لحاظ باندې تاسو عزت او مقام دا تر ډېرو نعمتونو نه دنیوي نعمتونو نه لوړ دی الله جل جلاله دې په دې شل کلنۍ جهاد کې چې څومره شهیدان شوي دي الله دې ټولو شهادتونه قبول کړي الله دې مبارک کړي خدای دې برکتونه په تاسو باندې قایم او دایم ولري تاسو د ستړیا او د قربانۍ په نتیجه کې دا فتح مبینه چې خدای تعالی موږ په ژوند راوستله کورنیو چارو وزیر وایي افغان ولس د هېواد د خپلواکۍ او د دین د ارزښتونو د ساتنې په برخه کې یو موټی او هوډمند دی د نوموړي په وینا د افغانستان د اوسني نسل دنده ده چې هم د خپل وطن حریم وساتي او هم د اسلامي ارزښتونو پالنه وکړي چې دښمن دغه شي مجبوره کو هر رقم حربي استعمال کړي هر رقم تهدیدات هر رقم اسلحې هر رقم هغه چې دی وکړل او په مسلمانانو باندې او تکلیفونه تیر کړل دی په دې پوه شول چې په دې باندې موږ نشو کامیابېدلی یوازینی شی دی چې دا خلک موږ ماتولی شو شکست ورکولی شو ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم چې په دوی کې اختلاف پیدا کړي ډلبازۍ پیدا کړي یو په بل سره بې اعتماده کړي سره ویجنګوي چې د دې د لښکر اتفاق و وحدت ختم شي خو لله الحمد تر اخره پرې دغه د ایمان لښکر د شریعت لښکر چې کوم و په خپل ژمنو باندې چې د الله جل جلاله سره ولاړ و خلیفه صاحب په دې غونډه کې زیاته کړې چې جهاد مو د وطن د ازادۍ لپاره کړی او اجر به یې خدای جل جلاله ورکړي خو د ځینو هغو کسانو په باب یې اندېښنه څرګنده کړه چې د جهاد ټول امتیاز او مقام ځان ته منسوبوي الله جل جلاله وطن رضا آزاد کو دا ازادي دا سره کړه دا استقلال دا سره کو چې چا تر احسان لاندې نه وي اوس د شرعي نظام د تطبیقولو د شرعي نظام د راوستلو لپاره دلته ډېر کار پکار دی کار په داسې معنا پکار دی چې اوس که موږ دغه طرح ګرځو چې موږ د دنیا سره سیالان جوړ شو سیالي خوان کوي سره د دینه
داسې سیالي خوان نه کړي چې دین مو ولاړ شي وطن مې آباد شي. داسې آبادي موږ څه کوو؟ دین به ساتو، شریعت به ساتو، خو د وطن آبادي به ورسره غواړو. نوموړی وایي له ولس سره ښه چلند باید د هر مسؤل لومړیتوب وي او مشران باید له غرور او ځان لوړۍ څخه ځان وساتي. او کله کله په دې مطبوعاتو کې ګورم، په دې مجلسو کې ګورم ډېر خلک داسې لوړ غږیږي، داسې غږیږي چې د فتح هم ځان ته منسوبوي، د قربانۍ هم ځان ته منسوبوي، د سړیتوب هم ځان ته منسوبوي. ګوره خدای نه به عافیت غواړي، خدای نه به سلامتیا غواړي، د خدای شکر به ادا کوي چې خدای زه خو هیڅ شی نه وم، دومره سړی درنه جوړ کړو، دومره شهرت تو راکړو چې نن د خپل شهرت لواجې پرون د ډرون چاپې د لاسه زه نشم ګرځېدلی، نن د خپل شهرت لواجې زه نشم ګرځېدلی. زه خو دومره سړی نه وم. من المؤمنین رجال صدقوا ما عهد الله علیهم فمنهم من قضى ومنهم من قضى يحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. او خدای په دغه وعده باندې چې زه تو رجال جوړ کړم، سړی دې جوړ کړم، په نورو مسلمانانو کړی، په نورو انسانانو کړی، د ممتاز کړم، زه به ولې دومره مغروره کړم په دې باندې؟ نوموړي ټینګار وکړ چې د خلکو خدمت د مسؤلیت، اخلاص او عاجزۍ غوښتنه کوي او هر څوک چې د ولس استازولۍ یا خدمت مقام ته رسیږي باید د ولس د رضایت او باور ساتنې ته لومړیتوب ورکړي. عزتمند لیدونکو د 8 بجو خبري ټولګه پر همدې ځای پای ته ورسېده. تر بیا کتو په الله پاک مو سپارم. ښې چارې.